دا د پارټۍ او د هر څه نه بالاتر زه په دې سټیج باندې اینم هغه مشران هم په دې موجود دي چې کوم د الله تعالی او د هغه د رسول سره مینه لرونکي دي زه ډېر وخت نه اخلم خو موږ یوه خبره د دې وضاحت کوو چې ځینې ملګري په دې باندې دا دغه نه کوي چې دا د قانون په لاس کې اخیستی دی او دا د قانون او د عدالت په ماورا دا قتل شوی دی نو تاسو یو ما د دې علماو کرامو نه اورېدلي دي چې اسما بن مروان دا ګستاخ رسول وه چې هغه د هغه قریبي رشته دار عمر بن عدي رضی الله تعالی عنه قتل کړه نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو هغه کس لیدل غواړئ کوم چې د حضور صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی د هغه د مدد او د نصرت نن د پانسۍ نه یاره زه به چا ته مخامخ کېږم د قیامت په ورځ قبر ته به ټول ځو قسم به ته څوک به کار راشي هلته به زموږ په کار څوک رانیسي محمد صلی الله علیه وسلم ټول به چا ووایي چې روضې ته اواز ورسي نن به هلته نبی علیه السلام په کار راځي نبی کی عزت و حرمت کی مرنا عین ایمان ہے زر مقتل بھی اس کا ذکر کرنا عین ایمان ہے ڈراتا ہے مجھے دعوی رقم سے کیا اعنادا نبی کے عشق میں سولی بچلنا عین ایمان ہے ټول درانه مشران ولاړ دي دلته ان شاء الله تعالی منګ بل داسې چې د نبوت دعوه کوي هغه به موږ سپلی کوو منګ بل چې د هغه نور امتیان نه پیدا کېږي انشاءالله یوه خبرې وضاحت کول غواړم دا کم ګستاخ رسول چې قتل شوی دی دا یوازې قادیانی نه و قادیانیان په ربوه کې جناب نګر کې په نورو ځایونو کې ډېر پراته دي خو داسې وې وایي زه راغلی په ما پسې راپسې شئ چې کوم سړی دا خبره کوي نو انشاءالله د پاکستان د مسلمان بچی بچی چې د چا په لاس ومورځي همدغه شانې سپلی کوئ ګورو به انشاءالله ټول ورته تیار یئ کم تیاري ټول دې میډیا ته لاس وغوځوئ ورغوئ ورته انشاءالله چې کوم ځای به مو سپلی کوو به سپلی کوو به ډېره ډېره مننه